د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په لګښت د شاواروس بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري د څه باندې 250 میلیونو ډالرو په لګښت د شاواروس بند پروژې چارې بشپړې او د یو شمېر جګپوړو چارواکو په شتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو او انرژۍ وزارت د اوبو مرستیال انجینر مجیب الرحمن عمر اخوندزاده د شاواروس بند پرانستې په مراسمو کې وویل چې د هیواد اوبه به داسې مدیریت کړي چې د ګاونډیانو حقونه ضایع نشي. په افغانستان کې تقریبا 2 میلیونو څخه نیولې تر 8 میلیونو پورې هکتاره پورې زراعتي ځمکه لرو. 2 میلیونو څخه تر 8 میلیون هکتاره زراعتي ځمکه تر اوسه نیم هم نه کرل کېږي. په دې خاطر باندې چې هغه ته موږ د زراعت لپاره یا د بیارۍ لپاره اوبه نه لرو. د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې ډېر کوشش کړی دی او کوشش هم کوي. زه صرف څو ټکو ته اشاره کوم، هغه دا چې موږ چې کوم بندونه جوړوو په دې خاطر نه جوړ خدای راخسته چې موږ همسایه هېوادونو ته مشکل جوړ کړو یا د هغه د خپل حقوقو څخه بې برخې کړو. موږ خپل همسایه هېوادونو ته دا ډاډ ورکوو چې موږ به د خپل اوبو مدیریت په داسې شکل کوو چې نه د هغه حقوق طلب شي او نه زموږ حقوق طلب شي. په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند وویل چې د شاواروس بند پروژې تطبیق د هیواد د اوبو مدیریت په برخه کې یو ستر ګام دی چې د کرنې او انرژۍ اړتیاوو پوره کولو او د افغانستان اقتصادي ودې په برخه کې مهم او ارزښتناک رول لوبوي. نوموړي دغه راز زیاته کړه د کابل شاواروس اوبو بند د هیواد د اوبو د مدیریت په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. لله الحمد اوس مهال دغه بند د اوبو رسونې، اوبو لګونې او د انرژۍ د تولید په برخه کې عملاً ګټې اخیستنې ته چمتو دی. یاد بند 8 متره لوړوالی لري او د 9.4 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په ورته مهال د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د اوبو بندونو جوړول او د هیواد د اوبو کنټرول او مدیریت د افغانستان یو مهمه اړتیا وبلله او ویل چې اسلامي امارت په دې لاره کې کوټلي ګامونه پورته کړي چې په وینا یې د شاواروس بند پروژې ګټه اخیستنه یې یوه بیلګه ده او په دې سره به د اوبو د کمښت له پلوه د کابل خلکو ستونزې تر ډېره بریده حل شي. ایجاد بندهای آب، مدیریت آب و به خاطر جلوگیری از سیلاب‌ها ایجاد بندهای آب برای ما و شما حیاتی و ضروری می باشد. بناهن الحمدلله امروز بند شاه و عروس تکمیل شد. امروز به بهره برداری سپرده می شود و انشالله با واسطه از مشکلات عده از هموطنان عزیز ما به ویژه همشهریان کابل از نگاه کمبود آب مرفوع می گردد. به هر ولسوالی افغانستان به خاطر جلوگیری از خشکسالی و ضرورت آب یک چکدم به اتمام رسید الحمدلله. د یادونې وړ ده چې د شاواروس بند د پلازمینې کابل په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې، د موسمي سیلابونو د کنټرول او تر 2700 هکټاره کرنیز ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 1.2 میګاواټه برېښنا به هم تولید کړي.